سلام علیکم. په تمرکز واک پیدا کول دوامه برخه. راځو د تمرکز اړوند خبرې کوو. څنګه موږ تمرکز درلودلی سو؟ په مجلس کې ناست یم، پر مجلس تمرکز لرم. مطالعه کوم، په مطالعه باندې تمرکز لرم. څنګه؟ اوله برخه یې زما په د تمرکز په پلیلیست کې سته. دا یې دوامه برخه ده. وای خوشحالي د مشکلاتو څخه لیرېوالی یا فرار نه دی. موږ بعض وخت مشکلات لرو، تشته ځینې کوو، لایکه په اړوند یې فکر نه کوو. همیشه خپل د مشکلاتو اړوند فکر وکړئ، توجه ورته وکړئ، خپل مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړئ. خپل مشکلات په ګونګ حالت کې مه پرېږدئ. وای خوشحالي مشکلاتو سره مخامخ کېدل دي. هر مشکل چې لري ورسره مخامخ سه. وای خپل د هر قدم څخه باخبره واوسېږه. که ته خپل د ځان څخه باخبره واوسېږې، ځان ته سکون راولي او سکون تا ته تمرکز راولي. وای که باخبره واوسېږې، ستا عادتونه او مشکلات ستا فکر نسي ګډوډ کولی. وای قدم چې اخلي له قدم اخیستلو څخه هم خوند واخله. یو ځای ته روان یې، په پوهنتون کې روان یې، خپل د پوهنتون د قدم اخیستلو څخه خوند واخله. اوبه څښې، د اوبو څښلو څخه خوند واخله. د الله شکر ادا کړه. درس وایه، د درس څخه خوند واخله. په ژوند کې د هر شي څخه خوند اخله. سرسرکي ژوند مه کوه. خپل د ځان څخه ځان خبر کړه چې ته څوک یې، چیرې یې، آینده کې قرار دی چې درسه جوړ سي. دا اړوند باید ته معلومات ولري. اکثره انسانان په سر کې رادیو لري او دا رادیو ګرد عمر چالان دی د افکارو. وای هر څومره چې ډېر فکر کوو، هغومره د حال وخت څخه لیرې کیږو. اول رادیو مړه کړئ، خاموشه یې کړئ او بیا حال ته راسئ. فکر کول څخه موږ ځان نسو خالي کولی. همیشه به موږ فکر کوو. همیشه زموږ په سر کې رادیو سته. لیکن کله چې تاسو غواړئ مطالعه وکړئ، کله چې تاسو غواړئ ځان ته غټ نفس ورکړئ، کله چې غواړئ د ځان سره خبرې وکړئ، کله چې په یو مجلس کې یاست، هغه رادیو مړه کړئ او توجه مو هلته وساتئ. لیکن کله چې په دا رقم مهم ځایو کې نه یاست، لکه مطالعه، مجلس یا هم خبرې، نو بیا تاسو خپل هغه رادیو بیرته چالانده کړئ او هغه فکرو ته ښه توجه وکړئ. زه خپله پروانه ضیایي خپل فکرو ته ډېر جدي توجه کوم. زه خپل فکرو ته ارزښت ورکوم، ډېر فکر کوم او اړوند یې ډېر معلومات لرم. زه د چی اړوند فکر کوم، زه چی غواړم، چی نه غواړم. زما تمرکز هم ډېر قوي دی. تاسو هم کولی شئ خپل تمرکز قوي کړئ. وای د عادتونو سره مبارزه وکړئ. موږ ټوله بد عادتونه لرو. د کوچنیوالي زه د بېسواده مور و پلار سره لوی سوي یم اکثره. البته زما پلار باسواده و او د روانشناسۍ په بخش کې ډېر تکړه و. مور مې هم باسواده وه، خو دومره تکړه نه وه لکه زما پلار. لیکن تکړه ښځه ده زما مور خپل په ځان کې. زما مور موږ ته غلط عادتونه نه دي راکړي، خو په موږ کې دا رقم کسان ما ډېر لیدلي چې خپل په کورنیو کې چې د بېسواد مور و پلار سره لوی سوي چې دوی ته یې غلط عادتونه ورکړي، چې موږ باید خپل د عادتو سره مبارزه وکړو. وای عادت زموږ تر ارادې قوي دی. یعنې موږ چې هر څومره اراده وکړو چې زه به نور خپل پر ځان باندې دقت کوم، زه به نور په مطالعه کې دقت کوم، عادت راولاړېږي، زموږ هغه اراده راخرابوي. وای کله موږ پوهېږو که دا خبره د پلانکي چا ته وکم، یا یې میړه ته وکم، یا یې میینې ته وکم، زما رابطه ورسره خرابېږي. خو بیا هم دا خبره وکړو ځکه د عادت مشکل لرو. مثلا تاسو عادت لرئ چې مطالعه ونه کړئ. تاسو عادت لرئ چې په مطالعه کې بر خبرې وکړئ. تاسو عادت لرئ مطالعه په عام ځای کې وکړئ. دا هغه شیان چې تاسو تمرکز در خرابوي. مطالعه باید ته په داسې ځای کې وکړئ چې په اتاق کې ته یې خاموشي، نه چې هلته تلویزیون چالان دی، هلته چې مور ګډوي، هلته پلانکی ګډوي او ته مطالعه کوې. داسې مطالعه نه کېږي. زه شخصا پر مطالعه باندې ډېر تمرکز لرم. زه خپل مطالعه په ارام فضا کې کوم. تاسو هم کوشش وکړئ په ارام فضا کې مطالعه تجربه کړئ. وای آګاهي له خپل ځانه زموږ سره کومک کوي خپل عادتونه وپېژنو او توقف یې کړو. د ځان څخه معلومات ترلاسه کړه. د ځان اړوند فکر وکړه. ته څه رقم شخصیت لرې، څه رقم رواني مشکلات لرې، څه رقم حالاتو کې یې د ژوند، شتمن یې، میانه یې، په فقر کې یې، مفلسي کې یې. خپل د ټولو حالاتو څخه ځان خبر کړه او بیا دا کار وکړه چې خپل ځان د خپل غلط عادتونه توقف کړي. توقف. غلط عادتونه پرېږدم، ښه عادتونه ځان ته راولم. په حال کې د اوسېدو شرط آګاهي او د عادت وژل دي.
په حال کې تاسو غواړئ واوسېږئ اول شرط یې چشتئ باید آګاه واوسېږئ خپل د بدن څخه او بل خپل عادتونه ووژنئ نوي عادتونه یې پر ځان ته راولئ او کوشش وکړئ چې کار پرې وکړئ هره ورځ که تاسو 15 دقیقې خپل نوي عادتو ته ورکړئ تاسو کولی شئ په یوه میاشت کې ډېر څه لاسته راوړئ د ښه تمرکز لپاره باید عمیق دید ولرئ عمیق دید یعنې هر شي ته عمیق کتل د څو جنبو څخه کتل د څو لاړو څخه کتل په یوه لار نه کتل وایي د مالټې تمرین وکړئ مالټې ته ښه په دقت وګورئ مالټه یو شی دی میوه ده موږ یې په چاړه نیمه یې کوو 2 خوا کېږي مالټه یو معجزه ده تاسو فکر وګورئ څومره پردې لري څومره عمیق جوړښت لري تاسو انسانان هم دغه رقم جوړښت لري انسان هم د الله جل جلاله یوه معجزه ده نوي عصبي لارې جوړې کړي ستاسو اعصاب توجه ته ضرورت لري آګاهي ته ضرورت لري ستاسو د بدن اعصاب دې ته ضرورت لري چې خپل د بدن اړوند مکمل معلومات ورکړي زما اعصاب زه د شور خفقان نه جوړې لرم زما اعصاب زه د شکرې نه جوړې لرم زما اعصاب زه د تایراید نه جوړې لرم زما اعصاب زه رواني ستونزې لرم زما اعصاب زه دغه مشکلات لرم په ژوند کې مفلسي لرم غربت لرم یا زه میانه اقتصاد والا یم زما اولادونه دغه شی غواړي زه یې نسم ورکولی زما اعصاب زه دغه شی یم ستاسو اعصاب باید ستاسو اړوند مکمل معلومات ولري مثلا یو نوی عصبي سیستم سره کوم ځان ته جوړوئ ستا عادت دی کله چې یو څوک یو خبره درته وکړي تاسو جواب یې ورته کوئ جواب یې په د خوله ورمنډې دغه رقم روټ جواب ورکوئ رټ جواب ورکوئ او ولاړېږي په جنګي حالت کې جوړېږي کله چې یو څوک تا ته ستا شخصي حریم ته تعرض وکړي راسه پر ځای یو نوی تمرین وکړه خاموشي اختیار کړه دعوا مه کوه زه تاسو ته یو مثال ووایم دغه کور کې چې موږ اوسېږو په ایران کې لاندې یو سپین ږیری اوسېږي لس داسې عصبي تکلیف لري یوه ورځ زما زوی په کور کې وځغستل دی راوختی سپیکې سپور یې وویلې چې ولا تاسې دربۍ وکئ زه مو د خوبه راکښېنولم ما دغسې ورته کتلم بلې وبخښه ولاړې بله ورځ ما ډیک په زوره کوي ښه غزله مې راوستل فول مې په زوره کوي دا دی راوختي ول دا ستا شخصي بنګله نه دی ول ته په اپارتمان کې اوسېږې ول د اپارتمان اصول مراعات کا او ته داسې یې بې شعوره یې چې دغسې راته ګډو ما دغسې ورته کتل ما چشم معذرت میخواه دی ولاړې سبا چې ګورمه د لوړ منزل امسایه دی داسې وعلی دی امبولانس رالی پوښتۍ یې ورماتې کړې وې دغسې یې وعلی زه ورته وایم چې په خانې ته زه در سره ولاړه سم ده ویل یا معاینه مې راځي معاینه مې راسره ځي د هغه ورځې راهیسې دا سړي دومره تغیر وکړ 190 درجې اوس ما سره ډېر بله کمرویه کوي وایي ته زما لور یې وایي ته ډېره درنه ښځه یې اوس که چیرې دی ما ته راغلی وای او ما ته ویلي وای چې دا ستا شخصي بنګله نه ده او ما په جواب کې ورته ویلي چې دا ستا شخصي بنګله نه ده خود یې په زوره کوم ما ورته ویل سمه ده بیا په ژوند نه په زوره کوم اوس که ما ځان ورسره اچولی وای د ځان زما سره اچوي او یو د بل څه به مو نفرت کېدی هغه بد وکړل زه په مقابل کې خاموشه سولم او هغه وروسته دا درک کړل چې دغه ښځه دغه کورنۍ ده دا نه ده چې زما سره جنګ وکړي نو که راچیش سو خپل رویې ته یې تغیر ورکړي او زما په ژوند کې هم سکون رالی اوس که زه د سره په جنګ یم همسایه را سره په جنګ دي ځان بدبخته کوم خو اوس په ښه حالت کې نو تاسې هم کوشش وکړئ خپل ځان ته نوي عصبي سیستمونه جوړ کړئ تر څو وکولی شئ خپل اعصاب ارام کړئ او خپل ژوند ته ادامه ورکړئ مننه